خليلزاد د امریکا کانګرس ته د سولې خبرو په اړه وضاحت ورکړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمي خليلزاد تیره ورځ د امریکا کانګرس د بهرنۍ چارو کمیټې ته له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه وضاحت وړاندې کړ. خليلزاد تر دې وړاندې د کانګرس د یادې کمیټې 3 لیکونه له پامه غورځولي وو او د سولې خبرو په اړه یې د وضاحت او معلوماتو شریکولو لپاره نه ورغلی. خليلزاد د کمیټې غړو ته د بندو دروازو تر شا وینا کړې چې تر اوسه د دغو خبرو جزیات نه دي په ډاګه شوي. خو تر دې وروسته د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیري الیس ویلز له طالبانو سره د سولې د خبرو پر ګڼو جزیاتو غږېدلی. ویلز په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې امریکا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو تړون نه کوي بلکې پر یوې داسې هوکړې کار کوي چې له مخې به یې بین الافغاني خبرې پیل شي او روانه جګړه به پای ته ورسیږي.